یاره چې دې ګرانۍ ته وګورم او دغه کم معاش ته وګورم که نه چورمه د دې ژوند نه زړه تور شي. ته د دې ګرانۍ ته وګوره، غوړي کم ځای ته ورسېده، وړه کم ځای ته ورسېده او برق بیل پکې علیحده. برق راځي نه او بیل راځي. پوه شوې؟ بل مشکل چې سهار 7 بجې راشو تر مازدیګر 4-5 پورې کار کړو، دغه ماغزم داسې خو زه خیر دلته خو ستړي وو، هلته چې کور اندېښنې وګورو د کور کرا پکې علیحده. نو بس الله دې رحم وکړه، نو د لوی رب دې رحم وکړه. راځه او یاره یو خو دې ګدایګرو نه موږ تنګ راغلو. روزانه هره ورځ 10 او 30 کسه راځي، ټول یې 300 روپۍ ورځ ده. هغه دوله چارې او 10 روپۍ ورکوو نو موږ ته به پکې تشه پاتې شي. غټ سړی چېرته خواري مزدوري کړه، سوال باندې بد ښکاري. بس خالي دفتر وګورې راننوځې ټک ټک اجازه ده. سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟ دته اوس وګورې زمونږ ورځې به هم خدای راولي، 10,000 روپۍ به یې معاش نه او دي دا خبرې دي کبرونو ته یې دوی ګورې، خدای به زمونږ ورځ هم راولي. ښه بیا به زه تا سره ګورم. مدیر صاحب اجازه ده چې زه راشم؟ راځه راشه، ستاسو لاس هسې هم تنګ یو ورځ به ستاسو لاسه مونږ خودکشي کړي، ځکه دې ګرانۍ نه خو مه راکړه خو ستاسو لاسه به زه خودکشي کړم. راځه راشه هلته کښېنه راځه. مدیر صاحب ما وایي که نه چې یو 2 خبرې سره دغلته کومه کښېنم نه، ناستې ته نه یم راغلی که نه بس صرف یو 2 خبرې سره کومه. مدیر صاحب محترم راځه راشه، خو یو خبره درته کړمه چې روپۍ رانه ونه غواړې، ځکه چې صبح چې کور نه راوتم هم راته وایي چې اوړه خلاص دي، نور چارې وڅه راځه راشه، خو چې پیسې ونه غواړې پیسې، ځکه چې یو 2 ګون مې جیب کې نشته، یو 2 ګون. واوروره دا زما خبره وایي خبره درته کوم، ما ته لږ وخت کښېنه زه څه وایم. واوروره زه نه چې د خیرات ته راغلی یم او نه نه چې د خیرات غواړم، زه راغلی یم چې وظیفه راته پیدا کړي، وظیفه راته راکړي. تعلیم مې کړی زه یم چې وظیفه راته راکړي. رور روره وظیفه په باډۍ او په دغه نه ده، دلته چې دې میز له ستا غوندې ډېر خلک راغلي دي، خو چې برش ته نه یې زده او ښه کوي چمچه نه یې. دلته وظیفې نشته روره. ځان مه ستړی کوه، که دا 2 کارونه د زده یې نو وظیفه به وکړې، که دا 2 کارونه د نه یې زده که نه ځه چېرته لارۍ ډکوه. مدیر صاحب زه درته څه یم چې زما برس هم زده ده او صفاکارۍ کې هم ډېر تکړه یم او د سره خوا کې دیګ میږ هم پخولی شم. خیر ده که د دولتي او د تعلیم په برخه کې چې د کار مار که نه وي نو دغه صفایي دغه شیان خو زما د وس کار خو زه کولی شم. رور های ځوانه غټ شوی خو یې خو بې پیدې. برش دې ته نه یي چې ته کار وکړه، برش دې ته یي چې مشر د راشي مدیر هغه ته روره بس ورته چې دا پلانکی دغه شانتې دی، دا پلانکی دغه شانتې دی، دا پلانکی ناوخته راځي، دا داسې کار که دا داسې کار که. چمچه هغې ته یي چې ښه هغه کار هغې کې نه یم هغه ته یې ورسوی ورته چې دغې ته خلک چمچه او برش شي، دا نه چې ته ځایونه پاک کړې. پوه شوې که اوس هم نه یې پوهېدلی. ښه نو مدیر صاحب دا کارونه زموږ د لاسه نه کېږي، ولې چې موږ دوکتوره پاس کړی او ستاسو په شان 12م چې پاس کړي او تاسو دا کارونه کوئ نو خامخا تاسو ته به وظیفه درکول کېږي. او زموږ ولې چې دوکتوره یې پاس کړي او تعلیمونه یې ختم کړي نو ټول هغه بیچارهګان هم داسې ګرځي. موږ ته د خدای راکړي چې دربار یې لوی ده، موږ د داسې وظیفې نه توبه زه چې راغلی یم که نه اشتباه مې کړې ده، آینده دپاره به داسې اشتباه نه کوم. د خدای په امان تاسو سره د خدای پوه شي. پوه شوئ موږ دا کارونه نه دي زده. زه ته به هم همداسې سرواله برواله ګرځې، زه چې دا کار نه کړې وظیفې چېرته دي؟ هسې اعصاب یې زموږ خرابه کړه، کار نه یې ویستو.